که موږ په دغه روحیه له ولس سره برخورد وکړو چې زه د ولس خدمتګار یم او د موږ دښمنان به دا ولس په لاس نیسي او ما ته به یې سپاري چې راسه دا ونیسه. زما د پولیسو نه هیله دا ده چې ولس د ما بادار د دې نوکر یم. که موږ د ځان د ولس نوکر که دا ولس به ډېر زر دغه موجوده حالت ته خاتمه ورکړو او په هغه صورت کې به بیا وي چې پولیس به د خپل خدمتګار په توګه باندې پیژني او حمایت به یې. پولیس د افغانستان د دغه غیرتي ولس اولادونه دي او دا ټول په داوطلبانه توګه راغلي دي، د دې وطن د خدمت په هیله او په نیت باندې راغلي دي. هیله مې دا ده چې خپل اولادونه چې ځوانان دي د دې په عوض باندې چې هغوی په ټولنه کې په فساد اخته سي هغه دې راولېږي چې د پولیسو په صفوفو کې موږ د تحصیل په پام کې نیولو سره جذب کړو او دوی سبا وکولی شي چې د خپل هېواد د خدمت لپاره جوګه کړي. پولیس د دغې ټولنې نه راوتلی یو قوت ده. که کله ناکله داسې پیښیږي چې د پولیسو کوم منصوب د ولس په وړاندې بې احترامي ترې کېږي نو دوی دې په دې باندې د ټول پولیسو نه ناراضه کېږي. په هفته کې یو ورځ موږ د خپل راډیو له طریقه د ټول ولس سره ارتباط لرو. دوی کولی شي چې مستقیما د خپل شکایت وکړي. موږ په ټولو قومندانیو کې د شکایتونو صندوقونه لرو تر څو موږ د دغسې حوادثو مخه ونیسو. او وروستی وړاندیز مې د افغانستان مېړني ولس ته دا ده چې د خلاصون لاره مو یوازې یووالی دی.